مسله چیرې یو سړی د جنابت په حالت کې روزه نیولی شي او که نه شي. سوال چا دا کړی دی چېرې زه یو سړی پېشمنۍ وکړي د جنابت په حالت کې او دومره ټیم سره نه چې دی غسل وکړي او د خوراک په دوران کې چې کله دی پېشمنۍ وکړي د دې نه بعد اذان وشي، نو آیا یو سړی د جنابت په حالت کې د روزې آغاز او ابتدا کولی شي، روزه نیولی شي او که نه شي نیولی؟ نو دا مسله او دا خبره هم کړې دی چې دلایلو په رڼا کې د دې مسلې وضاحت وکړئ تاسو. نو بالکل د جنابت په حالت کې د روزې ابتدا او آغاز او شروع دا جایز ده. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا او ام سلمہ رضی اللہ عنہا دا دواړه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان دي او دا د مسلمانانو میندې دي. دا نقل کوي پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کان یدرکه الفجر وهو جنوب من اهله ثم یغتسل فیصوم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې وسار راغې، نبی علیہ السلام جنوب رسول الله بغسل کبه به روزه ونیولا. معنا دا ده چې نبی علیہ السلام سحری داسې وخت امر راغلی دی چې د جنابت په حالت کې کړي دي، بیا د دې نه بعد رسول الله غسل کړی دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په داسې حال کې روزه نیولې ده. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې عمل په باره کې د ائمه اربعه د جمهور علماو اتفاق دی په دې خبره باندې. د دې خبرې هغه قائل دي روزه که هغه فرض وي او که نفلي وي که واجب وي، که یو سړی د جنابت په حالت کې د روزې آغاز او شروع کې او نیت وکړي نو دا ټیک کېږي. دویمه قرآن کې الله فرمایي فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. د دین هم دا خبره ثابتېږي کچرتا یو جنوب سړی د سار دراختلو نه بعد غسل کوي نو دا روزه صحیح کېږي. او دویمه خبره حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یو حدیث نقل لے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائے چې یو سړی راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تپوس کو په دروازه کې ولاړو او ما د دې سړي او د نبی علیہ السلام خبرې اورېدې. رسول الله نه تپوس کې چې یا رسول الله انی اصبح جنبا وانا اريد الصيام، زما خو په جنابت کې مې سبا کو زه اراده د روزې لرم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل وانا اصبح جنبا وانا اريد الصيام فاغتسل واصوم. ما هم د جنابت په حالت کې سبا کړی دی، ما هم د جنابت په حالت کې د روزې آغاز کړی دی، زه هم اراده د روزې لرم نو لہذا زه به غسل وکړم او روزه به ونیسم. نو دا سړی نبی علیہ السلام ته فرمایي یا رسول الله ستا حیثیت او ستا مسله خو ځان لره، ته خو زمونږ په شانته نه یي. قد غفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. الله رب کریم خو تا ته مخکینی رستنی لوی او واړه صغایر او کبایر ټول ګناهونه معاف کړي دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې سړي ته غوسه شو او وی فرمایل وقال انی لارجو ان اكون اخشاکم بالله واعلمکم بما اتقى. زه خو امید ساتم چې تاسو د ټولو نه زیات یریدونکی یم د الله، زیات د الله نه یریدونکی یم. نو د دې حدیث نام دا معلومیږي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې طرز عمل نه چې کچرتا یو سړی د جنابت په حالت کې او د پېشمنۍ وکړي او په دې دوران کې د روزه بند کړي نو د جنابت په حالت کې روزه نیول د روزې آغاز د روزې ابتدا دا صحیح کېږي. او دا دو احادیث د نبی علیہ الصلوۃ والسلام به طور دلیل تاسو ته بیان